تازه خبر طالبانو پر پاکستانی پوځ قیامت جوړ کړ. طالبانو پاکستان کې پر پاکستانی پوځ سخت او مرګونی برید کړی چې په ترڅ کې تر 8 زیات پاکستانی پوځیان هلاک سول او څو نور ټپیان سول. دا چې یاد برید ولې او څنګه سوی مجاهدینو څوک په نښه کړي وه بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. په پاکستان کې مقاومات وایي چې په جنوبي وزیرستان کې په یوې سختې جګړې کې 6 سرتیري او همدغه راز 4 اروپکي وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې په یوې اعلامیې کې د دې 6 سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. د پوځ په اعلامیې کې ویل سوي چې سرتیرو په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو د پټېدو په یو ځای چاپه اچولې وه چې وروسته جګړه ونښته. پوځ همدارنګه ویلي چې په دې جګړې کې 4 وسلوال وژل سوي او 2 نور یې ژوبل سوي دي. پاکستانی طالبانو بیا ادعا کړې چې په دغه جګړې کې 18 پاکستانی عسکر وژلي او په یوې اعلامیې کې ادعا کړې ده چې مجاهدینو د پوځ 2 موټر په بریالي ډول په نښه کړي دي. پاکستانی مقامات ادعا کوي چې د پاکستانی طالبانو غورځنګ جنګیالي له افغانستان څخه پاکستان ته داخلیږي، خو افغان طالبان دا ادعاوې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د پاکستان څخه غوښتي چې له پاکستانی طالبانو سره د خپل ستونزه حل کړي او دوی ورسره په دې برخه کې مرستې ته چمتو دي. د پاکستان د طالبانو غورځنګ د 2022 کال د نومبر په میاشت کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې تړون وکړ چې ډیر ونه پایده او بیا یې خپلو جنګیالیو ته لارښوونه وکړه چې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه روان وساتي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.